ندای نور علمي او فرهنګي بنسټ او د بغلان ولایت د ځوانانو نړیوال بنسټ غړي په لخمري کې سر راټول شوي او د جګړې په ښکېلو اړخونو نیوکه کوي چې هره ورځ د جګړې د دوام له امله په هېواد کې لسګونه او سلګونه کسان ژوند لاسه ورکوي، خو دوی بیا هم د جګړې پر دوام ټینګار لري او ولسي غوښتنې د سولې په برخه کې نه مني. د دې دوه بنسټونو مشران وایي چې ټول خلک په هېواد کې نور د تاوتریخوالي له دوامه خوښ نه دي او نه غواړي چې د ویرې او ناارامښت ژوند وکړي. چند سال است که مخالفین مسلح هر روز قربانی میدن، خودشان هم خسته نشدن از کشتن برادرشان. سرباز این سرزمین به خدا مسلمان است، سربازی که کلمه میخواند والله که مسلمان است، از خود مادری دارد، از خود فرزندی دارد، از خود خانمی دارد و از خود خانواده‌ای دارد. سالهای سال است که ما هزاران خانواده را داغدار ساختیم. سالهای سال است که هزاران مادر این سرزمین داغ اولاد خود را می‌بینند. پس بیاییم صلح بکنیم. صلح یگانه بستر گم شده مردم افغانستان است که سالهاست در این را قربانی می‌دهد. سالهاست خواهرانمان بیوه می‌شود، سالهاست مادرانمان بی‌فرزند می‌شود، سالهاست جوانانمان بی برادر می‌شود. د یادو دواړو بنسټونو غړي وایي چې وروسته تر دې هغه کسان هڅوي او ملاتړ ترې کوي چې د سولې په برخه کې زیات کار کړی وي. دغو دواړو بنسټونو په خپلو لومړنۍ ناسته کې د مرکزي بغلان ولسوال خانزاده مظلومیار د سولې په برخه کې مهم او له لاسته راوړنو مل ولسوال خلکو ته ورپېژني او هڅې ستایي، خو له نورو دولتي مسئولینو څخه هم غواړي چې د سولې په برخه کې دې ځوانان وهڅوي. این بار ما محترم جناب ولسوال صاحب خانزاده مظلومیار ولسوال بغلان مرکزی، یکی از جوانان مبارز که همیشه حامی نسل جوانان بوده، این مورد هدف قرار دادیم، حمایتش کردیم، سپاسنامه برشان تنظیم کردیم و اونا هم این صدای ما را لبیک ما را پذیرفتند و در کنار ما ایستاد شدن به خاطر صلح و ثبات در کشور. شخصی که واقعا امروز خانزاده مظلومیار که حامی جوانان را خود قرار دادن و پیام فرستادن که میخواهند در این راه و در این مبارزه همراه جوانان همصدا باشند و ما تقاضای ما از تمام اونایی که در ادارات کار میکنند، تمام اونایی که توانایی دارند، لطفا جوانان همراهی بکنند. مدني فعالان وایي چې د سولې په برخه کې اړتیا ده چې حکومتي مسؤلین عوام خلک تر پخوا زیات کار وکړي او افغانان هغې باعزته سولې ته ورسوي چې په افغاني ټولنه کې د ټولو قشرونو حقونه خوندي وي. نورګل اندړوال، میلمه راډیو، بغلان.